چکچک ورته ووایه په ودرېږه ټول ودرېږه د مهترلام او زرنج ښاروالۍ ترمنځ د همکارۍ هوکړه لاسلیک شو. په همدې اړه د لغمان ولایت د مقام د کنفرانسونو په تالار کې د نیمروز والي، د لغمان د مرستیال والي، د سیمهیزو ارګانونو د ښاروالۍ معین، د چارو د ادارې مرستیال، د یادو ولایتونو ښاروالانو، د یو شمېر ادارو مسؤلینو، د ګذر وکیلانو، قومي مشرانو، میرمنو او مدني فعالانو په ګډون یوه غونډه نیول شوې وه. لومړی د لغمان مرستیال والي الها شهزاده مظلومیار راغلو میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د مهترلام او زرنج ښاروالۍ ترمنځ د همکاریو هوکړه یو نوښت او ګټور کار یاد کړ او هم یې د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې د شوو پرمختګونو او راتلونکو پلانونو او غوښتنو په اړه هر اړخیزه وینا وکړه. همداراز د سیمهیزو ارګانونو د ښاروالۍ مرستیال عبدالباقي پوپل د یاد هوکړه د څرنګوالي د مثبتې اغېزې په باب رڼا واچوله. ویې ویل چې په دې توګه به د دواړو ښاروالۍ ترمنځ د تجربو، کاري وړتیا د پرمختیاو له شریکولو نه په ګټې اخیستنې به مهترلام او زرنج ښارونه د پرمختګ ښې بیلګې شي. زموږ د نن ورځې هدف واقعا د دې دوو ښارونو ترمنځ باندې چې هغه تفاهمنامه لاسلیک کېږي چې دغه دوه ښارونه او ښاروال صاحبان او د دوی مسؤلین او منصوبین به ځي او راځي او د یو د بلو تجربو څخه به استفاده کوي، هم به د یو بل د لاسته راوړنې څخه لیدنه کوي او هم هغه ستونزې چې په دې ښارو کې موجودې دي د هغو دپاره د حل لارې د پیدا کولو دپاره به ټول هلې ځلې کوي. د ښاروالۍ معین ښاغلي پوپل د مهترلام ښاروال د چارو ستاینه وکړه او ویې منله چې په راتلونکو 4 کلونو کې به ورته له مرکز څخه 10 میلیونه ډالره تشویقي بودیجه انتقال کړي. دلته زه تقریبا 2 کاله مخکې رالم، یا 1.5 کال شاوخوا مخکې رالم. دغه دښت چې ما نن ولیدی چې نن څومره یې تغییر کړی و. زموږ په ښاروالیو کې مختلف ښاروال صاحبان لرو، بعضې واقعا ډېر متحد خلک دي، بعضې ډېر کارکونه خلک دي، بعضې واقعا ډېر درناوښتو پورې کار کوي. خو زه نن غواړم چې هغه لقب ستاسو ښاروال ته ورکړم چې د زړه څخه مې راپورته شو. ما چې هغه عکسونه هغه د انجنیرانو په اصطلاح باندې 3D تصویرونه لیدلي وه، ښاروال صاحب ما ته راوړل چې زه دغسې مارکېټونه جوړوم او دغسې پارکونه جوړوم. دغه د 3D عکسونه همیشه سړي په خوب او خیال کې پاتې. نن چې زه ولاړم دا مارکېټ مې خطا کوی، هغه نوماته چې مې وکتله زه پوه شولم چې دا هغه ښاروال دی چې خوبونه په حقیقت بدلوي. زه پر 28 د اسد باندې به د خیره سره دته هغه تقدیرنامه راواستوم چې در اوسه ما هېڅ ښاروال نه ده ورکړې، او په هغه تقدیرنامه کې به لیکلي یې چې د افغانستان مبتکر ښاروال. نو زه غواړم چې یو وارې بیا هم تاسو ته رسمي اعلان وکړم چې په دغه ابتکاراتو سره د ښاروالۍ لپاره موږ 10 میلیونه ډالره اختصاص ورکړی دی د آینده 4 کالو لپاره. همداراز د هوکړه په دې مراسمو کې د نیمروز والي سید ولی سلطان، د جمهوریت ریاست د چارو لوی ریاست مرستیال سید اجان زدران په خپلو خبرو کې د یاد هوکړه په اړه د خوښۍ څرګندونه وکړه. د مهترلام او زرنج د ښاروالۍ ترمنځ د همکاریو د هوکړه په اړه د مهترلام ښاروال انجینر نظیف الله لکوزي وویل. د دې موافقې په اساس به د مهترلام ښاروالۍ او د زرنج ښاروالۍ یو بل ولایتونو ته سفرونه کوي، تجارب به شریکوي، همکاریګانې به کوي، یو د بل سره به خپلې لاسته راوړنې شریکوي او په ټوله کې به د لغمان او د نیمروز د ولسونو ترمنځ ښه همغږي رامنځته کوي چې د ولسونو دپاره په دې وخت کې اشده اړتیا لیدل کېږي. په دې جوړه شوې غونډه کې د لغمان او نیمروز د ولایتونو د اطلاعات او فرهنګ او پوهنتونونو رئیسانو، ښاروالانو او د ښاروالیو د بورډ مسؤلینو هم په اړونده برخه کې په واسطه خبرې وکړې.